کله چې انسان مړ شي نو د هغه سره 3 شذونه روان شي دي قبر پورې ورسره 3 شذونه زیو نو په دغه ټیم کې چې ادري ورسره لاړ شي يرجع اثنان د 2 شذونه واپس شي د دې مړینا ويبقى واحد او یو شذ ورسره پاتې شي معلومیږي چې دا کم 2 شذونه را واپس کیږي دا ډیر زیات بے وفا دي او دغه بے وفا شذونه موږ دنیا کې منډه تړلی وو چې دغه بے وفا شذونه موږ خپل کو زمنګ دا سوچ او دا فکر دی چې دا بے وفا شذونه دا به زمنګ سره وفاداری وکړي خدا وفا نه کوي او چې کم سره موږ وفا نه کوو هغه شی زمنګ سره په قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وفا کوي انسان چې کله مړ شي نو د سره اهل روان شي بچي ور سره روان شي ورونه ور سره روان شي کورنۍ ور سره روان شي قبر پورې لاړ شي هلته کې دفن کی مال ور سره روان شي خادمانی غلامانی ور سره روان شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دوه ور سره روان شلو قبر پورې چې کله ورسېدل سړی دفن شلو واپس تنه راشي خادمان تنه راشي غلامان تنه راشي دغه مال له ورونه تنه راشي بچی تنه را روان شي مور او بلار تنه را روان شي دغه اهل له کورنۍ خلک دي د تنه راشي یو څو ورځې په خفګان باندې میاشتنیمه په خفګان باندې تیر کی ورستو تنه ير شي کچرته ډیر خمور او بلاري ډیر خو قدرمند روري نو هغه چرته په دعا کې یاد کیږي دعا یاد ولم بیا ورستنی شي ځکه هغه ځان له دعا نه کوي بیا اذان د پاره عمل نه کوي نو ضرور د پاره د بچی د پاره به څوک بیا څوک کیو ويبقى واحد دا یو ورسره باقی پاتې شي چې هغه ډیر وفادار دی چې هغه عمل دی انسان دا عمل د سره په قبر کې پاتې شي دا عمل دی انسان له په قبر کې بیا فایده ورکوي د باندې د تیرو کور رب العالمین د رڼا والا جوړ کیو دغه د وجنا هغه شیز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وی دا شیز تاسو سره پاتې کی دا غي سره وفا پکار را راځي دغه عملونه چې الله رب العالمین مونږ ته کوم خودلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته کوم خودلی پاغي باندې عمل وکړو د سینه چې سبا مونږ مال ګټلی مونږ اهل ګټلی کورنۍ له عزت ورکو داغي په سر باندې جنگ جګړې کو ضرور په سر باندې جنگ جګړې کو مړې کو د بچی په سر باندې جنگ جګړې کو د پوله پټي په سر باندې جنگ جګړې کو دا سبا زمنګ نه پاتې او چې عمل زمنګ سره وفا کوي او هغه زمنګ سر په قبر کې نه د انسان بیا هلاک او تباہ دی